स्टार्ट है शुरू है سلامونه او نیکی هیلی دوستانو Assalamu alaikum. How are you all? I hope everyone is fine. امید دی چې تاسو ټول به روغ جوړ او صحتمند یئ. او I hope that everyone is present. امید دی چې ټول دوستان به حاضر یاستئ په نننی کلاس کې. نن زمونږ البته دریم کلاس دی او دریم سبق دی نو ګورو چې ټول دوستان حاضر دي که نه که حاضر وی نو په کمنټ کې راته یس یس ولیکئ تر څو دغه کلاس مونږ په خیر سره نننی کلاس شروع کو یو 2-3 منټه په دې خاطر لیټ رالم تر څو ما ویل چې تاسو ټول آماده شئ او کلاس لپاره ریډي شئ رالم تر څو ما ویل چې تاسو ټول آماده شئ او کلاس لپاره ریډي شئ رالم تر څو ما ویل چې تاسو ټول آماده شئ او کلاس لپاره ریډي شئ आवाज को कितना है دوستانو ډبل ټیپ وکئ تر څو دا نور دوستان هم خبر شي او دا لایف یا ور شیر کئ تر څو ټول ملګري دوستان راشي او کلاس په خیر سره شروع کو ملګرو ټول راشي په خیر سره The class is going to start کلاس په خیر سره شروع کو دوستانو لږ انتظار کو تر څو نور دوستان هم را حاضر شي دوستانو we'll start the class in a while دوستانو لایو در سره شیر کړئ تر څو دوستان خبر شي یو ځل بیا السلام علیکم everyone. How are you all? I hope everyone is fine. So dear students, today we are going to start our third class. نن به دوستانو مونږه دریم کلاس شروع کو زمونږه نن دریم سبق دی او دریم کلاس دی I hope that everyone is ready for the class and I'm sure that everyone is ready for the class. امید ساتم او مطمئن یم چې انشاءالله تاسو ټول به د نن کلاس لپاره آماده اوسئ صحیح ده انشاءالله نو راځو لږه شارټ غوندې خبره کوو په پروني درس باندې صحیح ده دوستانو
In yesterday's class, we talked about subject pronoun and we talked about only 3 subject pronouns. په پرون کلاس کې مونږه the subject pronouns خبره کړې و دوستانو. What did we talk about yesterday? We talked about and we studied subject pronouns, but we studied only 3 subject pronouns. پرون دوستانو مونږه د subject pronouns خبره کړې و، خو په subject pronouns کې دوستانو پرون مونږ صرف د 3 subject pronouns خبره کړې و چې هغه یو هیو معنا هغه، she هم هغه، خو he د boy د پاره یعنی میل د پاره او she د females او it د شیانو د پاره یعنی things لپاره. صحیح دوستانو؟ نو راځي ګورو چې آیا تاسو ته پرونی درس یاد دی او کنه. تاسو نه زه یو شارټ غونتی ټیسټ علمه چې زه په دې مطمئن شم that you understood yesterday's lesson، چې زه په دې مطمئن شم چې تاسو په پرونی درس باندې بالکل پوه شوي دوستانو. ما سره یو څو جملې دي دوستانو او لیکلي translate the following sentences from English to Pashto، یعنی وی دغه جملې تاسو د انګلیسي نه پښتو ته ترجمه کړئ. دوستانو he is happy، he is happy د دې ماته تاسو په کمنټ باکس کې پښتو معنا ولیکئ. شاباس. he is happy اوله جمله he is happy دوستانو د دې معنا راته په کمنټ باکس کې ولیکئ تر څو په دې زه پوه شم چې تاسو د he په استعمال باندې پوه شوي یئ. شاباس. happy خو تاسو ته پته ده چې څه ته وایي، زه به ورته وروسته ووایم، خو تاسو راته ولیکئ چې he is happy څه معنا. شاباس. شاباس. کمنټس راته لیکئ. زبردست، ډیر اعلی، well done، well done، شاباش. go ahead. زبردست. دوستانو he is happy معنا تاسو اوس لیکلی په کمنټ باکس کې، خو زه به هم درته ووایم دوستانو he is happy معنا هغه خوشحاله دی. څه دوستانو؟ he is happy هغه خوشحاله دی. well done. نمبر 2 څه شی دی مونږ سره دوستانو؟ نمبر 2 دی مونږ سره she is my sister. څه دی دوستانو؟ she is my sister. د دې راته معنا په کمنټ باکس کې ولیکئ په پښتو کې what does this sentence mean. د دې جملې څه معنا ده؟ شاباش. she is my sister هغه زبردست. شاباس. ډیر اعلی. شاباش. very good. کمنټس کې لیکئ راته دوستانو she is my sister. ډیر اعلی. she is my sister هغه زما خور ده. well done. دریمه جمله ده دوستانو مونږ سره it is a book. شاباس. د دې معنا راته ولیکئ it is a book. شاباس دوستانو. well done. شاباش. it is a book دوستانو. شاباس. سمانا ده کمنٹس کې راته لیکئ. شاباس. be active، be fast and be active. شاباس دیر. شاباش. it is a book پښتو معنا very good. شاباس. it is a book معنا دا یو کتاب دی. well done. moving on to the next practice. بل پریکټس ته ځو چې بهتره راته معلومه شي چې آیا تاسو پوه شوي یئ که نه په پرون درس باندې دوستانو. مخکې نه ځو تر څو چې تاسو په ننني درس باندې نه وئ په پروني درس باندې نه پوه شوي دوستانو. هغه یو انجینر دی دوستانو. شاباس. write in the comment box هغه یو انجینر دی. شاباس. دا په انګلیسي کې ولیکئ دوستانو. شاباش. هغه یو انجینر دی. هغه یو انجینر دی. شاباس دوستانو. دا راته په کمنټ باکس کې ولیکئ هغه یو انجینر دی. شاباش. شاباش. هغه
ګوره هغه he شاباش is an engineer. ګوره دوستانو زه درته ولیکم تاسو به هم لیکلی ګورو چې تاسو صحیح لیکلی که غلطه. څنګه به ووایي دوستانو he is an engineer. شاباش دوستانو څنګه he is an engineer. ځکه ان مې استعمال کو ځکه چې ای مونږ سره واول دی او دا تاسو په اول کلاس کې ویلی دوستانو. دویمه جمله هغه یو ملګری ده یا هغه زما یو ملګری ده. زه تاسو یې داسې ولیکئ هغه زما ملګری ده یا هغه ملګری ده زما یا ستا یا د احمد یا د لیلا یا د شبنم. شاباس څنګه به ولیکو دوستانو she is a friend. یا کتبه چې زما ملګری ده she is my friend. کوي زما ملګری ده she is my friend. صحیح ده یا زما دوست ده. صحیح ده دوستانو. دا به څنګه وایي دوستانو دا یو کور دی. شاباش دا یو کور دی. شاباش دوستانو دا یو کور دی. څنګه به ویم دوستانو کمنټ کې راته لیکئ زر زر. شاباش ویل ډن. د کور دپاره اټ راځي که نه اټ از او کور مې درته پرون لغتونو کې ویلی اټ از ا هاوس. څنګه دوستانو اټ از ا هاوس. ډېر اعلی ماشاءالله. بل پریکټس ته راځو. fill in the blanks with the correct subject pronoun. دوستانو پرون تاسو he she it ویلی اوس وی په دغه خانه خالیانو کې یا په دې بلینکس کې یا په دې ډیشز کې به تاسو څه استعمال کوئ دوستانو he یا she یا it. ګوره is a good student نو څه وی it is a good student he is a good student یا she is a good student. جواب کې راته ولیکئ. شاباش دوستانو زر زر کمنٹ کی ولیکئ he she یا it. شاباش be quick. شاباش زه مثلا زه برته یم چې هغه زما شاګرده ده یا هغه یو ښه شاګرده ده. هغه I'm talking about girl right جنۍ باره خبره کوم. زه یم هغه یوه ښه شاګرده ده. دوستانو کمنټ باکس کې ولیکئ. شاباش well done کمنټ سې راځي very nice. نو چې ویم هغه یوه ښه شاګرده ده زه به ویم چې she is a good student. دوستانو څه به ووایم دوستانو she is a good student. هغه یوه ښه شاګرده. دوستانو is my friend it is my friend she is my friend he is my friend. مثال زه داسې ویل غواړم چې هغه زما ملګری دی یعنی هلک دی. زه ویم چې هغه زما ملګری دی دوستانو. نو څنګه ویم it is my friend she is my friend یا he is my friend. شاباش دوستانو. شاباش دا پرونی درس دی دوستانو. دا پرونی دی نو باید چې تاسو پکې ډېر تیز اوسئ. شاباش سم ولیکو دوستانو well done. نو چې وی هغه زما ملګری دی he is my friend. شاباش is a beautiful house یعنی یو ښایسته کور. نو څنګه به ویم چې دا یو ښایسته کور دی he is a beautiful house she is a beautiful house یا it is a beautiful house. شاباش په کمنټ باکس کې راته ولیکئ. شاباش write it down. شاباش be quick. شاباش well done ډیر اعلی دوستانو. شاباش fantastic. شاباش کمنټس راځي جواب صحیح دی که غلط well done. نو دوستانو هاوس چې دی کور دی نو ما تاسو ته ویلو چې د objects things او animals لپاره مونږ څه وایو دوستانو it. نو څنګه به ووایو it is a beautiful house. صحیح ده دوستانو very nice. دوستانو مخکې یو دوه نور پریکټس ته دي دا به تاسو ځان سره انشاءالله وکړئ. په واتساپ ګروپ کې به زه در سره شریک کما. دوستانو راځو خپل نوي درس ته دوستانو. اوکې
we are going to start our new lesson. دوستانو زمونږ نننی کلاس چې کوم دی دوستانو په ګرامر کې اماغه انګلش subject pronouns دي خو today we are going to study I, زه، you, ته یا تاسو، we, مونږ، they هغوی یا دوی. صحیح ده؟ So yesterday we studied 3 subject pronouns. پرون دوستانو مونږ 3 subject pronouns ویلو چې he, she and the last one was it. Now today we are going to talk about I, you, we and they. نن به مونږ دوستانو خبره کوو په I باندې، په you باندې، په we باندې او په they باندې. صحیح ده دوستانو؟ نو راځئ شروع کوو دوستانو د I نه. صحیح ده دوستانو؟ د څه نه شروع کوو دوستانو؟ د I نه. ښه دوستانو I ته په پښتو کې مونږ وایو زه. څه وایو دوستانو I ته؟ زه. لکه مثال زه ویم چې زه یو ښوونکی یم، زه یو زده کوونکی یم، زه یو موټر چلوونکی یم، زه یو دکاندار یم. نو زه ته په انګلش کې مونږ څه وایو دوستانو؟ I وایو. څه ورته وایو دوستانو؟ I. او که ستاسو یاد شي پرون مونږ he, she او it سره د اس کلمه استعمالوله دوستانو. د he, she, it سره مونږ د څه کلمه استعمالوله دوستانو؟ د he سره، د she سره او د it سره دوستانو مونږ د څه کلمه استعمالو؟ is. مثال he is a doctor، هغه یو ډاکټر دی. she is a student، هغه یو زده کوونکی ده. it is a marker، دا یو مارکر دی دوستانو. وس I، زه I سره مونږ د اس کلمه نشو استعمالوي. ګوره he معنا هغه، is معنا دی. اوس ووایه هغه یو ډاکټر دی، نو he هغه، دی is a doctor. صحیح ده؟ اوس I معنا زه او am معنا یما. am معنا څه؟ یم. I زه am یم. نو زه څه یمه؟ I am a teacher. دوستانو وګورئ دوستانو زه ما ورته ویل چې I په معنا د زه دی. I په معنا د څه دی؟ زه. نو I زه یمه. I am یو ټیچر ښوونکی. څنګه مې ویل دوستانو؟ I am a teacher یعنی زه یم. am معنا یمه. am څه معنا؟ یم. لکه پښتو کې مونږ وایو چې زه یم یو استاد یا زه یم یو ښوونکی. نو مونږ وایو چې I زه am یم I یو ټیچر ښوونکی. اوس دوستانو تاسو ماله دا ووایئ چې ته وایې چې زه یم یو زده کوونکی یا زه یو زده کوونکی یم. څنګه به ووایو دوستانو؟ شاباش. زه یم یو زده کوونکی دوستانو. څنګه به ووایې؟ I شاباش am a student. زه یم یو زده کوونکی. I زه am یم a یو student زده کوونکی. I am a student. زه یو زده کوونکی یم یا زه یم یو زده کوونکی. سمه دوستانو؟ نو I پښتو معنا زه. او یاد ساتئ دوستانو د he سره، د she سره، د it سره اس کلمه راځي دوستانو. د څه کلمه راځي؟ د اس کلمه. د I سره دوستانو نشي ویلی چې I is a student. غلط. I is a student. That's not correct. دا صحیح نه ده دوستانو. ښه I is a student is not correct. I is a student. ګوره د غلطي یو خو د سپیلنګ غلطي راله او بل ګرامري غلطي ما وکړه چې I is a student نشي ویلی دوستانو. ګوره دلته ورته خط کش کړی دوه دانې. مطلب دا چې that is not correct. دا صحیح نه دی دوستانو. I سره به د am کلمه استعمالوئ. ګوره د he, she, it سره د is، د I سره د am کلمه دوستانو. Is that clear؟ واضح شو انشاءالله. راځو دوستانو I معنا زه. دوستانو you ته یا تاسو. صحیح ده؟ ګوره
یو یو کس لپاره هم استعمالوي شي او زیاتو لپاره هم. لکه مطلب زه یم چې ته راشه you come ته راشه you come. او که یم چې تاسو راشئ تاسو you come مطلب درې څلور کسان ناسي hey guys you come here مطلب تاسو ټول راشئ او you come ته راشه. understand؟ یا مثال داسې وی چې ته زما ملګری څنګه وی دوستانو ته زما ملګری نو څنګه به وی دوستانو you are څنګه دوستانو you are my friend څنګه دوستانو you are my friend یعنی ته زما ملګری یې. صحیح ده دوستانو وګورئ ما تاسو دا ویل چې د he she it سره اس کلمه راځي د I سره دوستانو د M کلمه راځي د U سره دوستانو د R کلمه راځي د څه کلمه راځي د R. You are my friend مطلب ته زما ملګری یې نو دا R معنا یې. understand ګوره he is she is it is یعنی هغه دی. understand ګوره he is she is it is یعنی هغه دی یا هغه دا یا دا دی. صحیح ده؟ نو د is معنا دی دی دا یا دی. صحیح ده؟ او د M معنا د یم او د R معنا دا یی یو یا دی. صحیح ده دوستانو؟ نو you are my friend ته زما ملګری یا you are my friends که زیات شي دوستانو تاسو زما ملګری یا تاسو زما زده کوونکي یې you are my students یا زما به هم پکې نه ویم ویم you are students. ګوره دوستانو you are students تاسو زده کوونکي یې. ګوره you are students تاسو زده کوونکي یې. صحیح ده دوستانو مخکې راځو دوستانو دریم دوستانو مونږ سره دی د وی په پښتو کې مونږ وایو مونږه یعنی مونږ دوه درې کسان ناست یو مونږ یو چې مونږه انډیوالان یو یا مونږه زده کوونکي یو یا مونږه ډاکټران یو یا مونږه ښوونکي یو دوستانو. نو دې لپاره د څه کلمه دوستانو استعمالیږي په انګلیسي کې وی. څه کلمه استعمالیږي دوستانو د وی کلمه. نو مونږ ته په انګلش کې وای وی لکه زه وایم چې مونږه ډاکټران یو. مونږه څه یو دوستانو ډاکټران یو. نو زه به څنګه ووایم دوستانو شاباش we are څه شی دوستانو doctors. څنګه دوستانو ځکه زیات دي کنه we are doctors دوستانو مونږه ډاکټران یو. یا مثال زه وایم چې مونږه دوستان یو we are friends. څنګه دوستانو we are friends. څنګه دوستانو we are friends. مونږ په کور کې یو وی لکه زه درې کسان دلته ناست یو زه تاته یم ته چېرته احمد او محمود او علي نو زه وایم چې مونږ په کور کې یو وی. څنګه به وایم دوستانو we are at home. څنګه به وایم دوستانو we are at home دوستانو. څه مې ویل دوستانو we are at home مونږه په کور کې یو. صحیح ده دوستانو آخر مونږ سره دوستانو راځي دی معنا هغوی یا دوی. صحیح ده لکه اوس I معنا زه you معنا ته یا تاسو او وی معنا مونږه او دوی ته په انګلیسي کې څه وایم دوستانو دوی زما زده کوونکي دي. they are my friends. let me write it here دلته بیرته وم لیکم دوستانو they are زما زده کوونکي دي وبخئ they are my students. یا ویم چې دا زده کوونکي دي they are students او که ویم چې زما زده کوونکي دي they are my students دوی زما زده کوونکي دي. صحیح ده دوستانو. نو دوستانو he هلک د پاره چا د پاره دوستانو دلته لیکم دلته ورته یو چارت کې لیکم دوستانو
هی الک د پاره دوستانو شي جلی د پاره اټ د یو شي لپاره استعمالیږي دوستانو ګوره هی مذکر د پاره he is used for male صحیح ده هی چې دی د میل لپاره یوز کیږي she is used for female او she چې دی دوستانو څه لپاره استعمالیږي female لپاره یعنی مؤنث لپاره او it چې دی دوستان objects things animals لپاره استعمالیږي یاد ساتئ دوستانو د he she it سره به د څه کلمه استعمالوي د is کلمه کومه کلمه به دوستانو استعمالوي د is he is she is it is صحیح ده دوستانو وس دویم مونږ سره دوستانو رالو په دویمه کټګوري کې I معنا زه دوستانو د I سره به څه استعمالوي دوستانو I سره به د M کلمه استعمالوي د څه کلمه به استعمالوي M تاسو ته مو ویلي دغه is نه دی د دې is معنا ده دی دا یا دی مثلا ګوره هغه یو ډاکټر دی دی is شو ګوره هغه he دی is یو او ډاکټر او is د معنا هم ورکوي لکه مطلب هغه یوه ډاکټره ده نو شي هغه دا is یو ډاکټره او it هم دې معنا مطلب دا ویمه چې دا یو مارکر دی it is a marker څنګه دوستانو it is a marker او I معنا زه او M معنا یما M څه معنا دی دوستانو یم ګوره دوستانو زه یم یو ښوونکی I am a teacher I am a teacher یعنی M چې دی په معنا د یم دی او I په معنا د زه دی ښه دوستانو پاتې مونږ سره څه شول دوستانو we مونږه سوري you معنا تاسو we معنا مونږه او د معنا دوی یا هغوی صحیح ده دوستانو we you ته یا تاسو we مونږه او دوی ته په انګلیش کې وایي دی د دې سره به دوستانو نه د is کلمه استعمالوي دوستانو is not possible with them ځکه چې is مفرد سره راځي نو د he she it سره راغلی I سره دوستانو کومه کلمه رااله I سره دوستانو د M کلمه رااله اوس چې جمع شي زیات شي یو نه زیات شي نو بیا به you we دې سره دوستانو د څه کلمه استعمالوي شاباس دې سره به تاسو استعمالوي د R کلمه دوستانو کومه کلمه به استعمالوي R you are we are they are he is she is it is I am ګورئ he is هغه دی she is هغه دا it is دا دی I زه am یما you are we are they are دوستان دلته نږدې د واده پروګرام دی نو لږ ډول موړ اواز که راځي او که دغه راځي نو بخښنه کوئ صحیح ده نو you are we are they are صحیح ده انشاءالله نو د دې مطلب دا دی چې د یو وی دې سره به د آر کلمه راځي سمه ده دوستانو راځو مخکې دوستانو جملې ګورو ګوره دوستانو ما تاسو ته څه ویلي چې د آی معنا د زه او آی ځان لپاره استعمالیږي دوستانو چا لپاره استعمالیږي ځان لپاره ګورئ دوستانو زه یو زده کوونکی یم زه یو زده کوونکی یم آی زه ام یما I یو student زده کوونکی څه مې ویل دوستانو I am a student I معنا زه ام یما I یو student زده کوونکی اوس دوستانو تاسو ماته دا ووایئ په کمنټ کې چې زه یو موټر چلوونکی یم یعنی ډریور یم شاباس په کمنټ کې راته ووایئ یا چې ستاسو څه کار یې ډاکټر یې انجینر یې زده کوونکی یې دوکاندار یې چې سم یې په کمنټ باکس کې ولیکه شاباس I am څه شی پرون موږ ویل چې he is a doctor she is a student it is a marker اوس خپل ځان باره کې ووایئ چې تاسو څه یې لکه زه ویم چې I am a teacher زه یو ښوونکی یم I am a teacher زه یو ښوونکی یم دوستانو تاسو ووایئ چې تاسو څه یې شاباس
ډیره ده زر زر راته ولیکئ په کمنټ باکس کې چې تاسو څه یې شاباش شاباش کمنټ راځي ډیره ده شاباش شاباش مزیدار شاباش ډیره ده دوستانو ته زما دوست یې ته زما دوست یې نو ما ورته مخکې ویلې چې آی معنا زه او یو معنا ته ته زما دوست یې دا به زه انګلیسي کې څنګه وایم نو ته ته په انګلش کې څه وایي دوستانو ته ته په انګلش کې وایي دوستانو یو څه شی دوستانو یو ته are ye my zama friend you are my friend ته زما دوستی very good نو I ځان لپاره you تا یا تاسو لپاره صحیح ده اوس که زیات وي ته شپږ اووه کسانو ته وایي چې تاسو زما ملګري یئ نو you are my friend فرینډ سره به څه ولګوي دوستانو صرف د اس کلمه به اضافه کوي کومه کلمه به دوستانو اضافه کوي د اس کلمه You are my friends تاسو زما ملګري well done دوستانو ډیره لا ماشاءالله مخکې زه دوستانو وی څه معنا دوستانو وی معنا مونږه وی معنا څه مونږه مونږ یو ځای زده کړه کوو مونږه یو ځای زده کړه کوو لکه شپږ اووه کسان ناست یو ته وایي چې تاسو څه کوئ مونږ چې مونږ یو ځای زده کړه کوو نو مونږ ته په انګلش کې څه وایي وی او څه شی به ورسره لګوم اس که ام که آر وی سره به آر لګوم ځکه چې جمع دی وی آر څنګه دوستانو وی آر لرنینګ مطلب زده کولو ته وایي زده کړې ته وایي we are learning together وایي یو ځای ته we are learning together مونږ یو ځای زده کړه کوو we are learning together مونږ یو ځای زده کړه کوو ماشاءالله دې معنا دوی دې څه معنا دوی بهر لوبې کوي دوستانو دوی بهر لوبې کوي نو بیا به زه څنګه وایم دوی ته په انګلش کې یا هغوی ته په انګلش کې څه وایي they څنګه دوستانو they او are که is are they are playing outside دوی بهر لوبې کوي یا هغوی چرته دي they are playing outside هغوی بهر outside بهر playing لوبې کول they are playing outside هغوی بهر لوبې کوي نو دا دوستانو مونږ سره I زه you ته یا تاسو وی مونږه او دی دوی یا هغوی صحیح ده انشاءالله دیزی پورې خو څه مشکل نشته دوستانو که څه مشکلي دوستانو راته ووایئ شاباس او که نه چې پریکټس ته ورځو پې د خیره شاباس If there is no problem, we'll just move ahead. We'll go ahead, and if there is any problem, I wouldn't go ahead. که چرته څه مشکل وي دوستانو نو مخکې نه ځم او که مشکل نه وي نو مخکې ځو پریکټس کوو دوستانو تر څو زه پوه شم چې تاسو په نن کلاس باندې پوه شوئ یا نه راته ولیکئ که پوه شوي یس شاباس شاباش you need to be very active in the class تاسو باید چې ډیره فعاله اوسئ په کلاس کې ځکه چې ما تاسو ته په اوله ورځ ویلې چې it is our class زمونږ کلاس دی not my class زما کلاس نه دی صرف چې زه به لګیم او تاسو به ناست نه we'll work together we'll learn together یو ځای به زده کړه کوو یو ځای به کار کوو یو ځای به سبق وایو we will study together
او یو ورځ به we will go to park together چې ته پارک ته ملاړ شو صحیح ده انشاءالله کرکټ د پاره یس کمنټ راځي یس ته کنو دوستانو مخکې ځو I am happy کمنټ کې راته زر ولیکئ I am happy سمانا شاباش write down the meaning of this sentence in the comment box شاباش I am happy شاباش زر well done شاباش شاباش students be quick and be fast شاباش دوستانو I am happy شاباش دوستانو سمانا I am happy زر دوستانو شاباش ها ولیکل شو کمنٹ راغی صحیح لیکي ښه دوستانو I am happy معنا زه خوشحاله یم زه خوشحاله یم ډېر ښه You are a teacher ولیکئ دوستانو شاباش You are a teacher دوستانو زر You are a teacher شاباش دوستانو You are a teacher سمانا پښتو کې ولیکئ You are a teacher شاباش دوستانو Be fast and be active ډیر الا شاباش well done ولیکل شو صحیح لیکل کیږي ډیر ښه د استاد بل ناست دی هغه ته زه وایم چې صحیح لیکل کیږي غلط ګوره خیال کوئ ښه ډیر روان یې داسې نه چې هسې راته استاد چکچکې وهي هغه راته وایي چې صحیح دی ډیر الا We are going to the market دا به لږ مشکل وي شاباس اوس که چا صحیح ولیکو نو بس هغه نوم به راته استاد ووایي هغه له به د خیره سره یو چاکلیټ ولیږو شاباس زر دوستانو زر We are going to the market که چا صحیح ولیکو یو چاکلیټ ورته انعام دی شاباس دوستانو خو پیسې وباندې به پخپله ځان تالي وبه چې زما استاد د طرفه راته راغی شاباش We are going to the market که چا هم صحیح ولیکو There is one chocolate شاباش We are going to the market مونږ څوک یې صحیح لیکي داسې نه چې ټول یې ولیکئ هلکه دونه چاکلیټ دپاره پیسې نشته ګوره ټول یې صحیح مه لیکئ We are going to the market دوستانو څو کسانو صحیح لیکلی یا لکه دا خو استاد وایي چې ډېرو کسانو صحیح لیکلی دی زه به چې چا اول لیکلی چاکلیټ د هغه شو We are going to the market معنا مونږه مارکیټ ته روان یو جاری زمانه ده Very nice, fantastic. They are reading books. دا اوس تیز ولیکئ They are reading books شاباس زر راته ولیکئ دوستانو They are reading books دوستانو Be fast They are reading books دوستانو Very nice شاباش دوستانو تیز راته ولیکئ They are reading books شاباش They are reading books شاباش دوستانو دې لپاره مې یو چاکلیټ شته دی ښه دا چې م چا صحیح او اول ولیکو They are reading books صحیح لیکي که غلط استاده غلط لګی دی هلکه چاکلیټ هم د لاسه ورکو ښه دوستانو They are reading books هغوی کتابونه لولي دا هم جاری زمانه ده خو خیر دا وروسته راځي چا چې صحیح ولیکو well done very good outstanding که چا صحیح نه لیکلی no problem at all صحیح ده راځو دوستانو translate the following sentences from پښتو to English اوس به م پته لګي دوستانو اوس به پته لګي چې پوه شوي که نه زه یو ډاکټر یم تیز راته ولیکئ دوستانو How to translate this sentence into English شاباش زه یو ډاکټر یم دوستانو شاباش تیز دا خو ډېر اسانه دی زه یو ډاکټر یم دوستانو Be fast دوستانو اوده کیږئ به نه It is not time to sleep دا د اوده کېدو وخت نه دی شاباش دوستانو It's time to study It is time to study زه یو ډاکټر یم
Write it down in the comment box. How to say this in English? زه یو ډاکټر یم دوستانو. زه یو ډاکټر یم دوستانو. I. شاباش. لیکي comments. صحیح لیکي. Very well done. Very nice. Very nice. Fantastic. I am a doctor. که چا صحیح لیکلی نو ډیر اعلی او که چا غلط هم لیکلی no problem. یاد بکئ. دویمه جمله ته زما خور یې. شاباش دوستانو. ته زما خور یې دوستانو. شاباش. دا ولیکئ. How to say this in English? How to say this in English? دا به څنګه په انګلیسي کې وایو؟ ته زما خور یې. شاباش دوستانو. ډیر تیز تیز به راته لیکئ. شاباش. You need to write it as quick as possible because this is just a piece of cake. A piece of cake معنا ډیر اسانه دی دا. شاباش. داسې نه چې د کیک نوم هم واورېدو چې استاد راله کیک راکوي. چاکلیټ بس دی ښه. ته زما خور یې. شاباش. څنګه به وې؟ ته زما خور یې. لیکي ډېرې لیکي که لږ کسان لګېدي؟ ډېر. او څو کسان ناست دي ورته؟ شاباش شاباش شاباش. 2500 کسان ناست دي. 2500 کمنټس باید وشي. شاباش دوستانو. او کوشش کوئ دا لایو د دوستانو سره شیر کوئ. نن هم ډېرو ملګرو رابطه کړې استاد اول درس چېرته دی او کله شروع کېږي او څنګه. نو اکثره دوستان خبر نه وي. کوشش کوئ دغه هم یو همکاري او سپورټي چې دا لایو شیر کوئ د دوستانو سره تر څو ټول زر تر زره خبر شي دا بنیادي درسونه پې تېر نه شي. ښه دوستانو دا به م یو غټه همکاري وي. ته زما خورې دوستانو دا به داسې وې دوستانو. تاسو هم صحیح لیکلی زه به هم درته ولیکم. You are ته یې my زما sister خور. You are my sister. That is outstanding. مونږ ښوونځي ته ځو دوستانو. که دا چا ولیکو بلکل د چاکلیټ حقدار دی دوستانو. شاباش. مونږ ښوونځي ته ځو. که چا صحیح ولیکو I will definitely give him or her a chocolate. زه به بلکل هغې ته یا هغه ته به انشاءالله چاکلیټ ورکومه. که ژوند زندګي وه چېرته هم سره نږدې نه وکتل دا به تاسو دا سره تحفه وي. مونږ ښوونځي ته ځو که چا صحیح ولیکو. شاباش. لیکي صحیح لیکي که غلطه؟ داسې کوئ داسې کوئ هلکانو. تاسو به چاکلیټ پسې راغېستې ده. ما نن تاواني کوئ ښه. شاباش. مونږه ښوونځي ته ځو دوستانو. ډېر اعلی. شاباش. ډېر اعلی دوستانو. چا چې صحیح لیکلی بلکل یې زه چاکلیټ په ما چاکلیټ حق دی او ورته به ورکومه. So we'll say that we go. go معنا ځو. to school. مونږه ښوونځي ته ځو. ډېر اعلی دوستانو. outstanding. I am so glad that you are taking you are very active in your taking participation in the class. تاسو ټول په کلاس کې حصه لئ. دا ماته ډېره زیاته انرژي راکوي. الله هم خوشحال لره. اخره جمله دوی سندرې وایي. چا به اوس وایي دوی سندرې وایي. اوس د چاکلیټ والا جمله راغله. تاسو به مې چې استاد چاکلیټ چاکلیټ کې او پتې نه لګېږي. خو زه خیر. دوی سندرې وایي. که دا چا صحیح ولیکو بلکل منم یې. شاباش. دوی سندرې وایي دوستانو. ډېر اعلی ډېر اعلی دوستانو. شاباش. دوی سندرې وایي دوستانو. شاباش. راته ولیکئ څنګه به وایم. دوی سندرې وایي. شاباش. they are صحیح لیکي که غلطه؟ ډېر ښه ډېر ښه دوستانو. they are singing. څنګه دوستانو؟ singing. they are singing. دوی سندرې وایي. ډېر اعلی دوستانو. دغه شانتې اکټیف اوسئ دوستانو. راځو اوس به م پته لګي دوستانو. دریم اکسرسایز ته. دا ډېر this is very important exercise. دا ډېر ضروري اکسرسایز دی. چوندې کې اوس ماته دا پته لګي چې آیا تاسو په دغه درس باندې پریکټیکلی ټیکنیکلی پوه شوي که ناسې بس هغه په یو حساب میخانیکي م یاد کړو چې آی زه یو ته او دا نه نه. اوس به م پته لګي I am a good student یا you am a good student. زر ولیکه I یا you. تیز تیز یو بل نه به نقل نه کوئ. شاباش. ډېر اعلی. I am a good student یا you am a good student. تیز تیز. اول کمنټ د چا راغی؟ نوم یې واله راته استاده چې وی ویمه. اول کمنټ د چا راغی؟ نظام. ماشاءالله ډېر اعلی. نظام
اول جواب. دویم د چا دی استاد راته وایه؟ ډېر ډېر زیات زیات دي. لږ نږدې شه ورته استاده، نږدې شه چې دا کم کسان اول جواب ورکوي باید چې تشویق شي. شاباس. چاکلیټ خو هسې هم نه ورکوو خو چې دا تشویق یې کړو. I am a good student یا you وایه چې دا څوک یې لیکي راته نومونه یو وایه. کبیر خان. کبیر خان ډېر اعلی. کبیر خان ماشاءالله. بل یو څوک دی؟ ایمل خان. ډېر ښه ډېر ښه. ایمل جانه ډېر اعلی. ټول آی لیکي. زبردست. ډېر ښه ډېر ښه. دوستانو we are my classmate یا they are my classmates ولیکئ دوستانو. we are my classmate یا they are my classmates. classmates هم صنفیان ته وایي. اول کمنټ د چا راځي استاده؟ رزاق خان. رزاق خان. outstanding. دی لیکلی که وی؟ زبردست زبردست زبردست. دویم کمنټ د چا راځي استاده؟ حکمت الله. حکمت الله. اوهو زما د نوم والا منمه. حکمت به یو لایقه بنی. ډېر ښه حکمت جانه. شاباس. دریمه؟ جنت الله. جنت الله. ډېر اعلی ډېر اعلی جنت خان. شاباس شاباس. جنتي شي جنتي شي. شاباش. very well done. ډېر ښه. بل څوک دی چې خفه نه شي؟ ابراهیم خان. ابراهیم خان. ډېر اعلی. ابراهیم خان outstanding. now let's move on to number 3. you is your brother یا you is your brother. ښه دلته کې جمله بالکل غلطه شوې ده دوستانو. صحیح ده؟ دا is نه راځي دوستانو. دا باید چې ام راشي. دا باید چې څه راشي؟ ام راشي. ګوره دوستانو ښه دا جمله په پریکټس کې غلطه شوې ده. دلته باید چې ام راشي. ښه نو څنګه به ووایي دوستانو؟ څنګه به ووایي چې I am your brother یا you am your brother. شاباش دوستانو. I am your brother یا you am your brother. شاباش دوستانو. راته وایي نمبر 1 څوک دی سر؟ نصر الله. نصر الله. ډېر اعلی. outstanding. I am your brother نصر الله جان. ډېر ښه. نمبر 2 جنت الله. جنت الله. ډېر ښه. جنتي شي جنتي شي. منم دی. well done well done. outstanding. I am your brother متی الله شینواری. متی الله شینواری. ښه ډېر اعلی. زبردست. outstanding. بل څوک دی؟ ډېر دي لکه شی. زه ډېر ښه. ټول دپاره کلیپینګ ټول دپاره یو چک چک. شاباش. ورپسې دوستانو they are playing football یا we are playing football. دې کې به تاسو غلطیږئ دوستانو. زه درته وایم غلطیږئ به. they are playing football دوستانو یا we are playing football. شاباس. کمنټ کې راته ولیکئ. اول کمنټ د چا راغی؟ very nice. عریش خان. عریش خان. زبردست. وی ولیکو که دی؟ دی. عریش خانه جواب خو دې صحیح دی خو لکه باید چې لږ پې پوه شي. کیدای شي ګوره دې کې دواړه راشي دوستانو. they are playing football هغوی فوټبال لوبه کوي یا we are playing football. دواړه صحیح دي دوستانو. ډېر ښه دوستانو. outstanding outstanding دوستانو. نو خلاصه دا شوه دوستانو چې نننی درس زمونږ په څه وه دوستانو؟ په subject pronouns دوستانو. today we studied subject pronouns. ها دوستانو که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې what are subject pronouns؟ subject pronouns کوم دي؟ او subject pronouns په پښتو کې وایي فاعلي ضمیرونه دوستانو. کوم ضمیرونه؟ فاعلي ضمیرونه. که تا ته څوک وایي چې د subject pronoun تعریف راته ووایه هغه په درس کې شته هم یادولی شي ورته. subject pronouns are used instead of a subject. ګورئ subject pronouns are used instead of a subject. ډیر اسانه او مختصره تعریف. subject pronouns هغه ضمایر دي چې د subject د فاعل په ځای استعمالیږي. دوستانو if someone asks you that how many subject pronouns do we have یعنی موږ سره په انګلیسي کې څو subject pronouns دي؟ فاعلي ask you that how many subject pronouns do we have یعنی موږ سره په انګلیسي کې څو subject pronouns دي؟ فاعلي ضمیرونه څو دي؟ نو ستاسو جواب به څه وي؟ there are 7 subject pronouns. څو subject pronouns دي دوستانو؟ 7. there are 7 subject pronouns. ودانې دي. نمبر 1 راته وایه دوستانو he هغه. دویم دوستانو she هغه جلی. it یو شي دپاره دوستانو. I زه دوستانو. you
ته یا تاسو دوستانو، ورپسې وی مونږه دوستانو، دی دوی یا هغوی دوستانو. وس ما تاسو ویل دوستانو د هی شي اټ سره به دوستانو د څه کلمه استعمالو؟ د اس کلمه. د آی سره به دوستانو د څه کلمه استعمالو؟ شاباش راته ووایئ. د آی سره به د ام کلمه، او د یو وی دی سره به د څه کلمه دوستانو استعمالو؟ د یو وی دی سره به دوستانو مونږه د آر کلمه استعمالو. دا دی خلاصه شوه د درس. زما خو مری په درد کا، خو زه نه پوهېږم چې تاسو پوه شوئ که نه. پوه خو ځکه یې چې ټول جوابونه هم صحیح راتلل. ماشاءالله, that is outstanding and I love the way you people response. زه ډېر زیات متاثر یم چې تاسو په کومه انرژۍ سره دا کلاس سره. زما دومره امید نه مال کیدای شي 10-15 کسان به ماشاءالله 200-300 کسان ناست او داسې فعاله برخه پکې الی نو ماته ماشاءالله 200-300 کسان ناست او داسې فعاله برخه پکې الی نو ماته ماشاءالله 200-300 کسان ناست او داسې فعاله برخه پکې الی نو ماته انرژي راکوي چې زه مطلب نور کوشش هم وکړم او تاسو دپاره نوي شیان او نوي طریقې راوړم تر څو تاسو پکې انګلیسي په بهتره او ښې طریقې سره زده کړئ دوستانو. دا زمونږ نننی درس دوستانو. که څه مشکل وي پوښتنه رانه وکړئ شاباش، او که نه وي دا راته ووایئ چې سپیکینګ ورسره دا زمونږ نننی درس دوستانو. که څه مشکل وي پوښتنه رانه وکړئ شاباش، او که نه وي دا راته ووایئ چې سپیکینګ ورسره شاباش، او که نه وي دا راته ووایئ چې سپیکینګ ورسره نن وایو که بس دی زیات شو. دوستانو سپیکینګ چپټر زه خلاصوم دوستانو. صرف راته دومره ووایئ یس یا نو. استاذه ګوره ورته چې څه وایي دوستان څه وایي چې سپیکینګ وایو که نه؟ یس دی. ډېر جواب یس دی. صحیح ده دوستانو. ورځو بیا م یو ځل وګوره استاده چې په چا درد زیات شوی نه وي موږ ته خو مشکل نشته دوستانو. صحیح ده چې څومره تاسو کولی شئ دوستانو هغومره به زه تاسو ته درس درکوم دوستانو، خو چې په تاسو باندې بوج نه وي دوستانو. صحیح ده. څه لیکي دوستان؟ ښه دوستانو زیاتره ملګري وایي چې سپیکینګ هم وایي، چون دا درس دومره سخت نه خو ما تاسو ته پریکټس زیات راوستی و دوستانو. صحیح ده. لکه مین خبره دا دوستانو باید چې پریکټس زیات وشي. که څنګه خفه کېږئ خو به په پریکټس باندې نه. که خفه کېږئ ګوره بیا پریکټس نه کوم سبا نه در سره. که خفه کېږئ هم خپل کار دی خو خبره دا ده چې پریکټس به کوو. دوستانو دا جملې مونږه بله ورځ ویلې وې دوستانو. صحیح ده. وخت نه ضایع کوو. 6 نمبر جمله به شروع کوو دوستانو. آماده یاست؟ Are you all ready؟ ښه دوستانو که چېرته لایف کته شو ما تاسو ته ویل دغه مشکل دی او تاسو یو ځوان هم ما ته دا ونه ویل چې استاد دا څه مشکل دی چې 1 ګنټه بعد ستا لایف کته کېږي. که چېرته کته شو نو بیرته به راسره یو ځای کېږي. صحیح ده دوستانو. ښه دوستانو are you all ready for speaking class? Are you all ready for speaking class? آیا تاسو ټول آماده speaking class لپاره؟ 1 2 3 and here we go. ستاسو د پلار نوم څه دی دوستانو؟ ستاسو د پلار نوم یا ستا د پلار نوم څه دی؟ ته په انګلیش کې وایي دوستانو what is your father's name? What is your father's name? What is your father's name? ستاسو د پلار نوم څه دی؟ راسره ووایئ. What is وایئ دوستانو چې وایئ نه بیا مزه نه کوئ. وایئ ما ته راځي ستاسو آواز. I can hear you. What is your father's name? زبردست دوستانو ډېر اعلی. جواب کې به څنګه وایئ دوستانو؟ My father's
name is محمد نذیر زما د پلار نوم محمد نذیر دی زما د پلار نوم محمد نذیر دی my father's name is محمد نذیر now repeat after me ما ورسره تکرار کړئ my father's name is محمد نذیر زما د پلار نوم محمد نذیر دی اوس تاسو راله جواب راکئ what is your father's name شاباش په کمنټ کې راته ولیکئ شاباش what is your father's name شاباش په کمنټ کې ولیکئ دوستانو what is your father's name دوستانو my father's name is ولیکئ شاباش be fast my father's name is شاباش دوستانو شاباش very nice جواب راځي my father's name is څوک جواب ورکوي تیز well done شاباش ټول لیکي کنه لږ کسان دي شاباش شاباش دوستانو it is time to study and it is speaking class we need to speak we need to talk we need to be very active very energetic شاباش شاباش دوستانو speaking class ته انرژي پکار ده شاباش ولیکل شو جوابونه ډیر اعلی دوستانو سوال ته راځو what is your job ستاسو دنده څه ده چانه تپوس کې چانه پوښتنه کې چې مطلب ستاسو وظیفه څه ده ستاسو نوکری څه ده ستاسو دنده څه ده نو دا په انګلیش کې څنګه وایي دوستانو what is your job جواب وایي وظیفې ته دندې ته نوکري ته ما سره ووایي what is your job what is your job وایي دوستانو را سره what is your job شاباش دوستانو what is your job ستاسو دنده یا وظیفه څه ده تاسو غواړئ چانه پوښتنه وکړئ چې وروره ستا وظیفه څه ده ستا کار څه دی ستا نوکري څه ده ستاسو دنده څه ده نو څنګه به وایي دوستانو what is your job what is your job ستاسو دنده څه ده دوستانو جواب داسې دی I am a teacher زه یو استاد یم یا زه یو ښوونکی یم زه یو ښوونکی یم جواب دی زه یو ښوونکی یم زه یو استاد یم I am a teacher I زه am یم یو ټیچر ګوره دې کې تاسو په ایم پوهیږئ چې څه ته وایي په ام هم پوهیږئ چې څه ته وایي په ام پوهیږئ چې څه ته وایي صحیح ده I am a teacher زه یو استاد یم یا زه یو ښوونکی یم تاسو نه پوښتنه کوم دوستانو what is your job what is your job what is your job ولیکئ راته خپله وظیفه شاباش دوستانو لیکه what is your job راته ووایه چې اول جواب چا درکو what is your job عثمان خان ډیر اعلی عثمان خان well done عثمان خان ډیر اعلی دویم جواب څوک درکوي افغان ډیر ښه افغان ډیر ښه ژوندی اوسې شاباش very nice well done حاجی well done حاجی outstanding brilliant Amjad Ali that is great Amjad Ali outstanding great ډیر دي کم دي ډیر زیات ډیر ښه ماشاءالله ډیر ښه brilliant outstanding دوستان د چا نوم رانه پاتې کیږي خفه کیږي باندې صحیح ده what is your hobby what is your hobby ستاسو شوق یا مشغوله ګوره زیاتره مونږ یو کنه لکه ستا مشغوله څه ده ته په څه کې مصروف یې یا مطلب دا دی چې ته کله بیکار یې نو ستا شوق څه دی یا ستا مشغوله څه ده یعنی ته په څه باندې ځان مشغول ساتې صحیح ده نو مونږ په انګلیش کې وایو what is your hobby دوستانو what is your hobby hobby وایي مشغوله ته یا شوق ته صحیح ده اصلا زیاتره ملګري ورته مشغوله وایي هلکه وایي ستا څه مشغوله ده یعنی په څه کې دی چې کله بیکاره یعنی شوق دپاره څه کې یا ساتیرۍ دپاره نو وایي what is your hobby څنګه دوستانو what is your
hobby دوستانو ما سره ووایي what is your hobby کله چې چانه غواړي پوښتنه وکړي چې ستاسو مشغوله څه ده نو وایي به چې what is your hobby what is your hobby جواب ته ګورئ دوستانو داسې به ووایي My hobby is playing football. زما شوق د فوټبال لوبه ده یا زما مشغوله د فوټبال لوبه ده. My hobby is playing football. زما شوق د فوټبال لوبه ده یا زما شوق یا مشغوله د فوټبال لوبه کول دي. صحیح ده؟ زما شوق یا زما مشغوله د فوټبال لوبه کول دي. My hobby is playing football. زما شوق د فوټبال لوبه ده یا زما مشغوله د فوټبال لوبه ده. اوس دوستانو که تاسو وایئ چې زما مشغوله ټي وي لیدل دي My hobby is watching TV. زما مشغوله reading دی یعنی لوستل دي My hobby is reading a book. یا زما مشغوله موبایل استعمالول دي My hobby is using phone. نو مختلف کیدی شي دوستانو. جواب راکړئ دوستانو. استاد وایي چې اول جواب څوک درکړي. What is your hobby دوستانو؟ شاباش. ناصر خان. زبردست جواب یې صحیح لیکلی. سلمہ. Very good. Outstanding. زرغون. Brilliant. Excellent زرغون. شاباش. بلال خان. ډیر اعلی. Outstanding. سمیع الله. صحیح جوابونه لیکي استاده. سمیع الله ډیر ښه. Well done. دو استادان تاسو دپاره دي یو هلته ولاړ دی یو دلته او تاسو بیم جواب نه ورکوئ نو دا ښه خبره نه ده دوستانو. شاباش. بل څوک دی؟ مطیع الله. Great. همدرد. Outstanding. همدرد خان. Brilliant. ډیر اعلی دوستانو. راځو بل سوال ته. Outstanding. All of you are just brilliant. تاسو ټول ماشاءالله ډیر ښه یئ. Which ستاسو د خوښې خواړه کوم یو دي؟ ستاسو د خوښې خواړه کوم یو دي؟ نو دا موږ څنګه وایو؟ چانه پوښتنه کوو چې هلکه ستا د خوښې خواړه کوم یو دي؟ نو دوستانو داسې به وایو Which is your favorite meal? دوستانو Which is your favorite meal? ستاسو د خوښې خواړه کوم یو دي؟ ستاسو د خوښې خواړه کوم یو دي؟ لږ ما سره تکرار کړئ دې کې یو دوه الفاظ یا لغتونه نوي دي. Which کوم یو Which is your favorite معنا د خوښې favorite. Which is your favorite meal. Which is your favorite meal? دوستانو سره تکرار کړئ. Which is your favorite meal? اورم دوستانو وایي Which is your favorite meal? ستاسو د خوښې خواړه کوم یو دي؟ My favorite meal is rice. زما د خوښې خواړه وریجې دي. My favorite meal is rice. دوستانو تکرار کړئ را سره. My favorite meal is rice. وایي دوستانو My favorite meal is rice. ډیر اعلی دوستانو. Outstanding. اوس راله دوستانو تاسو وایئ What is your favorite meal? ستاسو د خوښې خواړه کوم یو دي؟ استاد راته وایي چې اول جواب څوک درکوي؟ صحیح ده. شابه دوستانو که چېرته لایف قطع شو دوستانو بیرته به راسره یو ځای کېږئ. صحیح ده. What is your favorite meal? شابه دوستانو. What is your favorite meal دوستانو؟ که چېرته لایف قطع شو دوستانو بیرته به راسره یو ځای کېږئ تر څو هومورک کورنۍ دنده
او که نور ستاسو څه سوال جواب هغه به ټول کو سره دوستانو ښه which is your favorite meal شاباس دوستانو which is your favorite meal دوستانو جواب ورکړئ ډیر اعلی دوستانو اخرنی سوال ته راځو دوستانو کوم رنگ مو خوښیږي کوم رنگ مو خوښیږي دوستانو دا به موږ په انګلیش کې څنګه پوښتنه کوو چې کوم رنگ مو خوښیږي دوستانو دا به داسې وایو دوستانو which color do you like which کوم color رنگ do you تاسو like خوښوئ which color do you like کوم رنگ مو خوښیږي یا ستاسو کوم رنگ خوښ دی which color do you like تکرار کړئ سره دوستانو which که لایف کته شو دوستانو بیرته به راسره یو ځای کیږئ which color do you like which color do you like which color do you like کوم رنگ مو خوښیږي دوستانو جواب ته ګورئ دوستانو I like white color زما سپین رنگ یا زه سپین رنگ خوښوم I like white color زه سپین رنگ خوښوم I like white color زه سپین رنگ خوښوم تاسو دوستانو راله جواب راکئ which color do you like دوستانو کوم رنگ مو خوښیږي ستاسو which color do you like دوستانو شاباش ما خو لیکلی چې I like white color I like white color زه سپین رنگ خوښوم شاباش دوستانو تاسو راله ووایئ چې کوم رنګ هم خوښیږي دوستانو کمنټ راځي کوم رنګ مو خوښیږي دوستانو شاباش ډیر اعلی آوټسټینډینګ دوستانو په دې اړه که چا سره معلومات دي چې راتو چې دا لایف ولې یو ساعت بعد زما کته کیږي چې دا نوې وي دا مسله که نه څه بله مسله ده I like white color شاباس تاسو پکې څه وایئ دوستانو که لایف کته شو بیرته به راسره یو ځای کیږئ تر څو هوم ورک په اړه خبره وکړو we'll have to talk about the homework and if you have any questions suggestions objection I'll be there to